السلام علیکم قدرمنو لیدونکو او د ډیلی نیوز چینل مینوالو ستړي مشئ په دې هیله چې روغ او جوړ به وئ. په سر کې له ښاغلي سیدالله حسن څخه نړۍ مننه چې ماته په ډیلی نیوز چینل کې د ویډیو د پورته کولو اجازه راکړه. کور دې ودان وي، ژوندی دې وي. راځم ګرانو لیدونکو یوه یادونه کومه چې زه هم یو خپل بل چینل لرم، د بریالیتوب په نوم چینل دی. نو تاسو څخه هیله کوم چې زما دغه چینل هم سبسکرایب کړ او د بریالیتوب اړوند پکې بېلابېل مطالب دي. هیله ده چې تاسو یې سبسکرایب کړئ او انشاءالله ډېر څه به مو ترې زده شي. راځو د نن ورځې موضوع په اړه بحث کوو چې څنګه د یوټیوب ویډیوګانې پښتو ته وژباړو. how to translate YouTube videos to پښتو language. نو زه به تاسو ته دغه په زړه پورې طریقه وښایم، خو هغه لومړی دا یادونه کومه چې د نړۍ تر ټولو غټ او پراخ ویبسایټ چې ډېرې ویډیوګانې پکې دي هغه یوټیوب دی. تر اوسه پورې بل داسې کوم ویبسایټ نه دی پیدا شوی چې هغه د یوټیوب ریکارډ مات کړی وي. نو راځم چې دغه تاسو ته وښایم چې څه ډول ویډیو ترانسلیټ کو. دلته زه لیکم چې انګلیش لرنینګ. ګورئ تاسو، زه به دلته په یوه ویډیو باندې کلیک وکړم. هره یوه ویډیو چې وي زه په دغه ویډیو باندې کلیک کوم. دا د ویډیو به پرانیستل کېږي انشاءالله. قدرمنو زه دغه اعلان پرېږدم او راځم. لومړی چې اړینه ده تاسو به لومړی دغلته په سی دغه آپشن یعنې سب ټایټل چې ورته وایي دغه سی سب ټایټل دغه به آن که چې اسلام د سره کرښه ترې راشي. بیا به قدرمنو په سیټینګس باندې ټک وکئ او بیا به دلته سب ټایټل سی انګلیش چې ښي اړخ ته لیکلی دی دلته به تاسو راشئ او د خپلې خوښې ژبه به وټاکئ. وبخئ دلته به تاسو انګلیش آټو ترانسلیټ ته به لاړ شئ او دلته به د خپلې خوښې وړ ژبه وټاکئ. نو زه راځم دلته پښتو مې وټاکله او تاسو وګورئ دا دی. اوس به له خیره سره دا دی وګورئ تاسو کومې خبرې چې هغوی په انګلیسي کې وي پښتو ته یې کټ مټ ژباړي. زه دغه ویډیو یو ځل بیا شاته کوم او دا ځل تاسو ته ښایم چې زه ژبه بدله کړم. زه دغه ژبه بدلوم. دا ځل ورته یوه بله ژبه ټاکم. دا ځل ورته زه عربي ټاکم. وګورئ چې هر ډول ژبه تاسو ورته وټاکئ دا انشاءالله په ښه طریقې سره ژباړي. نو دا ډېر یو ګټور لاره ده د هغو لپاره چې په انګلیسي یا په هغو ژبو باندې نه پوهېږي. تاسو له دې پرته کولی شئ چې په یوټیوب کې فلمونه، سندرې او نور اړین د زده کړې معلومات ور باندې وژباړئ او دا یوه ډېره خوندوره طریقه ده د هغو پښتنو وروڼو لپاره، ځکه چې په د افغانستان ډېری وګړي او په تېره بیا پښتانه د انګلیسي او یا له نورو ژبو سره بلد نه دي. نو دا تر ټولو اسانه لاره ده چې دوی د نورو ژبو په ویډیوګانو باندې پوه شي او هغه پښتو ته وژباړي. دلته زه ځینې نورې لارې دغه غواړم چې لږې تشریح کړم دغه سب ټایټل. دغلته موږ همدارنګه کولی شو چې
په سیټینګ باندې چې تاسو کله کلیک وکړئ او بیا سب ټایټل وټاکئ دلته آټو ټرانسلیټ به مو ټاکلی وي بیا تاسو کولی شئ چې دغه نور ژبو ته هم واړوئ او دغه لیکبڼې بدلې کړئ لیکبڼې هم ور بدلولی شئ او هغه څه چې تاسو وغواړئ هغه تاسو کولی شئ نو دا یوه ډیره خوندوره طریقه ده او تاسو به پورته لاړ شئ دلته به بیا آپشنز باندې یعنې غوروۍ باندې چې کله کلیک وکړئ تاسو ته ځینې نور پاونټ فیملی ده پاونټ کالر دی یعنې تاسو یې رنګ هم بدلولی شئ وګورئ زه اوس خو وایټ یعنې سپین رنګ په نښه شوی دی زه غواړم چې دغه شین ته واړوم ګرین ګورئ په خپل سري توګه دغه لیکل به بدل شو او دغه اوس لیکل به په هماغه طریقه وي اوس زه غواړم چې دغه پاونټ سایز بدل کړم راځم دلته په سیټینګز باندې کلیک کوم سب ټایټل ټاکم او لږ پورته خواته کش کوم آپشنز ته ورځم او دلته پاونټ فیملی دی بل پاونټ ټاکم وګورئ تاسو دلته بدلیږي او نو چې تاسو د خپلې خوښې وړ یو دغه پکې ټاکلی شئ لیکبڼه همدا ډول تاسو د پاونټ سایز دی غواړئ چې لیکل دې لوی ښکاره شي ډېر دې لوی ښکاره شي زه دلته غواړم چې ډېر دې لوی ماته ښکاره شي تاسو وګورئ دومره لوی ماته ښکاري نو ګرانو ملګرو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو خوښه شوې وي خو یوه یادونه کوم که دغه ویډیو مو خوښه وي نو دغه ویډیو لایک کړئ او که زموږ چینل نوی ګورئ نو دا چینل هم سبسکرایب کړئ او د بریالیتوب چینل د سبسکرایب کول هم مه هېروئ مو انشاءالله به دلته به هم تاسو ته په زړه پورې ویډیوګانې راوړم نو تر بلې داسې ویډیو چې زه زرولي خان ځلاند یو ځل بیا ستاسو لپاره راځم نو ماته اجازه راکړئ ښه وخت او ښې چارې